د دې وظیفې په برکت باندې به څلوېښت ورځو کې دننه ستاسو د خوښې رشته تاسو ته میلاو شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن د یا لطیفو وظیفې یو ډیر عجیبه تاثیر درته ښیم. د یا لطیفو وظیفې ډیر زیات فواید دي او د هغې طریقې د هغې د وظیفې کولو طریقې خو جدا دي، لیکن نن د یا لطیفو وظیفه هغه صرف آسانه طریقه ده، صرف 100 کرته کول دي، خو په کومه طریقې سره به کې هغه طریقه درته ښیم. دا وظیفه د چا دپاره ده؟ د هغه وروڼو او د هغې خویندو دپاره ده چې هغه په کور باندې زاړه شوي وي، یعنې د هغوی رشته نه راځي او که چېرته د یو ځای نه رشته راشي نو هغې خو هم ناخوښه ګڼي. نو که دوی وایي چې یاره موږ پسې دې ښکلې رشته راشي یا دې زموږ د خوښې رشته موږ ته میلاو شي، نو دا وظیفه خصوصا د هغه وروڼو او د هغه خویندو دپاره ده. دې نه علاوه که د کم یو کس د هغه لور په کور کې ناسته وي یا خور په کور کې ناسته وي او هغې پسې د بهر نه رشتې مشتې نه راځي، یعنې هغې پسې رشتې راتلل بند شوي دي، او یا که چېرته رشته راشي نو هغې ناخوښه ګڼي، یعنې هغه د خبره ناخوښه ګڼي چې د دې جینۍ چې کوم دي هغه رشته وکړي یا د دې هلک رشته وکړي. اوس به دغه په رشتې کې چې دا کم دغه راوتې رکاوټ دا به څنګه ختمو او ښکلې رشته به موږ ته څنګه میلاویږي؟ د هغې دپاره د یا لطیفو وظیفې ډېر بې انتخایي عجیبه تاثیر دی. د دې وظیفه ډېره زیاته اسانه وظیفه ده. سمپل که چېرته پلار یې ولکۍ د چا لور ده او د هغې دپاره رشته نه راځي، نو که د هغې دپاره پلار وظیفه کوي او یا وله مور وظیفه کوي، د هغې نه مخکې به تازه اودس وکړي او تازه اودس نه پس به 2 رکعته نفل وکړي او د 2 رکعتو نفل نه پس به بیا یا لطیفو وظیفه په دې نیت باندې وکړي چې زما لور پسې دی یوه ښکلې رشته راشي، نو الله جل جلاله به ورته د دوی د خوښې رشته ورکړي، داسې رشته چې دوی به خوښه ګڼي. اوس که یو کس د خپلې خور دپاره دا وظیفه کوي خو هغه خور چې هغه په کور کې زړه شوي وي او هغې پسې چې کوم دی هغه رشتې نه راځي، نو که هغه خو هم د خپلې خور دپاره دا وظیفه کوي نو هغه دې خو هم د خپلې خور پکې نیت وکړي چې دوی پسې د ښکلې رشته راشي، الله جل شانه به ورته د غیب نه اسباب برابر کړي او ښکلې رشته به راشي. دې نه علاوه که یو هلک او یو جینۍ هغه په خپله ځان له ښکلې رشته کتل غواړي نو هغوی خو هم دا وظیفه کولی شي، او همدغه طریقې ده چې د ټولو اول به تازه اودس وکړي او د هغې نه پس به 2 رکعته نفل وکړي او د 2 رکعتو نفل نه پس به په دغه نیت سره چې ما پسې ښکلې رشته راشي یا ما ته ښکلې رشته میلاو شي، بیا چې دی هم په دغه نیت باندې دی یا لطیفو 100 کرته وی. دا وظیفه به 40 ورځې مسلسل جاری ساتئ انشاءالله چې د دې یا لطیفو وظیفې په برکت سره به په 40 ورځو کې دننه الله جل جلاله تاسو ته ستاسو د خوښې رشته درکړي.